بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قريشي تا سلام قريشي تا سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. سورة بقرہ دویم سپارہ 158 نمبر آیات تے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پا حکم باندے خپل معشوم بچے اسماعیل علیہ السلام او دا اغا مور ہاجرہ بی بی دا اللہ پا حکم باندے دا مکہ مکرمی پا دغ خشک میدان کی پرے خودل. ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پا حکم باندے واپس لارا تو خچکم وناغا ختم شلا او با یا قجوری یا نور سا دا خوراک سکاک سیزنو ختم شو. دا ابراہیم علیہ السلام ہم امتحانو او دا حاجری بی بی ہم امتحانو. خوراک سکاک چی ختم شو دا حاجری بی بی بدن کی طاقت ختم، معشوم دا پارا پے پسینہ مبارکہ کی ختم، نہ دا حاجری بی بی دا پارا دا خوراک کا انتظامو اور نہ دا اسماعیل علیہ السلام دا پارا. اسماعیل علیہ السلام معشوم اغم د لوگی د لاسه بیتابا او د یو معشوم بچی د تکلیف په وجه مور ته چې څومره تکلیف رسیږي داغه احساس صرف مور کولی شي. بیا په تیره تیره چې د تکلیف او سختۍ په وخت کې زنانه سره څوک نارینا نوي او بل همدرد انسان هم نوي نو دې سره پریشانی نورم زیاته شي. دغه وخت کې هاجره بی بی ډېره بے حده پریشانه وه او د دې خپلې پریشانۍ په وجه باندې کله صفا ډېرې ته خیږي او کله مروه ته، او خپل معشوم بچی ته هم ګوري د لرې نه. نو صفا او مروه دوه غرونه وو او د دې دواړو په منځ کې یو کنده وه. نو صفا او مروه ته چې به اوخته نو د لرې نه به معشوم لیده، خو چې د دې صفا او مروه منځ کې کندې له به راورسېدله نو بیا به معشوم په نظر نه راته، نو دغه دی کې به یې منډه وواله. اوه ځله حاجرې بی بی منډه وهلې ده د صفا مروه په منځ کې. بیا دغه وخت کې د زمزم چینه الله پاک راښکاره کړله. د هغې په اوبو کې د تندې ختمولو سره د لوږې ختمولو صلاحیت هم موجودو. نو الله پاک
د هاجری بی بی پریشانی په دې وخت په دې طریقه ختم کړه. هاجره بی بی د خپل صبر او استقامت په حالت کې د صفا او مروه په منځ کې تګ را تګې کو. د دې د صبر امتحان پوره شو، دا کامیاب شولا، خو د دې د منډه ترړې الله ته محبوب شوي او تر قیامت پورې په حاجیانو باندې په حج او په عمره کې لازم کړي چې هر یو حاجی نارینوي که زنانوي که حج کوي او که عمره کوي نو د صفا او مروه په منځ کې به اوه چکرې لګي. دا په حقیقت کې د صابرینو یو عملو چې الله ته خوښ شو. نو صفا مروه من شعائر الله، د الله د یادگار د نخونه نخې دي. یو زمانه داسې وه چې آصاف او نائله یو سړی او یو ښځه د بیت الله خوا کې بے ادبی وکړله، بد کار ته نه وشو. او په دغه وخت کې آصاف او نائله دا بدکار خلق دوی نه خدای کانه جوړ کو. انسانانو خو کانی شو، خلقو ته عبرت اغشتو، د خلقو د عبرت د پاره شکلونه مسخ شو، د انسان نه کانه جوړ شو. نو آصاف چې سړیو د دا کانه خلقو را واغشتو او په کوه صفا باندې ولګو، او نائله چې دا ښځه وه او دې نه کانې جوړ شو نو دې مروه سره کېښودله. نو د جاهلیت په زمانه کې چې خلکو به حج او عمره کوله نو دا صفا او د مروه سره دا دوه بوتان پراتو د پاره د عبرت چې د بیت الله په خوا کې څوک بې ادبي کوي نو دا به حالي دوی نه کانې جوړ شوي. خلکو به توبې استې یا الله توبه د بیت الله خوا کې به بې ادبي نه کوو، دوی نه کانې جوړ شو. نو څه زمانې پورې خو خلکو ته عبرت او نصیحت واغشته، او دغه خلک چې مړه شو چې د چا په مخ کې دا بد کار شوی و هغوی مړه شو، نوې خلک پیدا شو، نو هغوی ته دا معلومات نو چې دا صفا او مروه سره دا دوه بوتان د څه دي. نو شیطان ورته وی چې صفا او مروه له ځای او راځئ نو دې بوتانو له په سر لاس وهئ. نو چې څه مدت تېره شوه نو شیطان خلکو ته دا دوه خدایان دي، هغه زناکار چې شکل یې بدل شوی، شیطان ورته دا خدایان دي، د دوی په سر به لاس وهئ، د دوی به تعظیم کوئ. نو چې کله خلک مسلمانان شو د بت پرستۍ نه توبه وکړه نو دا خیال یې وکړ چې د صفا مروه طواف خو د دې بوتانو د تعظیم د وجې نو هر کله چې د بوتانو تعظیم حرام شو نو د صفا مروه طواف هم منع کېدل پکار دي. دا ورته معلومه نه وه چې د صفا او مروه طواف په اصل کې د حج او د عمرې د پاره و، او کافرو د خپل جهالت د وجې نه د دې بوتانو تعظیم شروع کړو. په دې مقام کې مسلمانانو وی چې دې صفا مروه کې به اوس چکر جایز نه وي، ځکه دې کې اوس پوری بوتان پراتو، د بوتانو تعظیم کېده، دا به جایز نه. دا د مکې مکرمې د خلکو حال. د مدینې منورې انصارو د کفر په زمانه کې هم د صفا او مروه طواف بد ګڼه، نو د اسلام نه پس هم دې ته په دې طواف کې تردد پیدا شو، او پیغمبر علیه السلام ته عرض وکړو چې من خو د مخکې نه دا بد ګڼو او صفا مروه او چکرې به وو. نو د دې په جواب کې دا آیات نازل شو، اوله ډله او دویمه ډله دواړو ته دا ویلی شو چې صفا او مروه په طواف کې هیڅ ګناه نشته. د صفا مروه په منځ کې اوه چکرې دی کې هیڅ ګناه نشته، خرابي پکې نشته. دا خو د خدای پاک د عبادت او د دین د نخونه نخې دي، د دې طواف پکار دی.
ان الصفا والمروه من شعائر الله बेशक सफा और मरवा डेरे من شعائر الله د نخو د یادگار د الله نبی شعائر الله شعائر جمع د شعیرة الله او شعیرہ د خدای پاک د یاد نخ او علامه ان الصفا والمروه بیشک صفا او مروه دو ډیره من شعائر الله دا د نخو د یادگار د الله ندی فمن حج البيت او اعتمر اغه څوک چې حج کی یا عمره کی فلا جناح علیه نو پس هیڅ گناہ نشته په د باندې ایت طواف بهما چې د صفا او مروه په منځ کې چکر ولګي طواف کی د صفا او مروه په دې کې گناہ نشته لري ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ومن تطوع خيرا اغچا چې په خپل خوشی باندې نیکی وکړه فإن الله پس بیشک الله پاک شاکر قدردان دی د بنده د عمل قدر کوي علیم خبردار دی ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات بیشک هغه خلق چې پټي ما انزلنا چې هغه څه چې موږ نازل کړی دي من البينات د واضح حکمنا والهدى او د هدایتنا من بعد ما بیناه رست د دې چې موږ بیان کړی دي للناس خلقو ته فل کتاب په کتاب کې یلعنهم الله الله لعنت لګي پدوی باندې ويلعنهم اللاعنون او لعنت وی پدوی باندې لعنت وینکی الله چې کم احکام نازل کړی دي کم هدایت نازل کړی دي خو واضح بیان ک اوس دغه حق پټایسو کو نو پدوی باندې لعنت دی مخکې د قبله د بدلیدلو په ضمن کې الله پاک فرمایل چې اهل کتاب د پیغمبر علیه السلام صفات پیژني تورات انجیل نور آسمانی کتابونه کې نازل شوي دي ندی پیغمبر علیه السلام پیژني دا سه پیژني لکه څنګه چې خپل ځامن پیژني خو بیا هم د حق اظهار نه کوي د پیغمبر علیه السلام د پیغمبره حقانیت پټي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم هغه خلق چې الله یې موږ ته کتاب ورکړی پیژني پیغمبر علیه السلام لکه څنګه چې خپل ځامن پیژني وان فريقا منهم لا يكتمون الحق یو ډله د دوی نه داسې ده چې هغوی حق پټي وهم يعلمون حال دار چې خفويږي دوی نو اوس په دې آیاتونو کې د حق د پټولو سزا ذکر کیږي نو د آیات مطلب دا چې الله فرمایي کم خلق چې زمون نازل شوی ښکارا حکمونه او د هدایت خبرې پټي حال دا چې دې ته تفصیل سره په قوانو کتابونو کې بیان شوی دی نو په داسې خلکو د الله د طرف نه لعنت او د لعنت وینکوی مخلوق د طرف نه په لعنت ها که دا خلق په اخلاص باندې توبه وباسي د خپل عملونو اصلاح کی حق بیان کی نو دغه خلق باندې الله وی ز په مهرباني کوما رجوع د رحمت په کوما عذاب معاف کوم توبه به قبول کوم او کسو کفر اختیار کی په حالت د کفر کې مړ شو نو الله وی دې خلکو ته معافي نه کوما په دې خلکو د الله لعنت د فرشتو لعنت د عام خلکو د طرف لعنت او د دې لعنت سره به جهنم ته داخل شي نو دې آیاتونو کې حق پټون کې خلق کفر اختیارون کې خلق داغوی سزا ذکر شول چې په دوی به لعنت وي
نو دا لعنت ستوي دا عربی جبه په اعتبار باندې لعنت معنا لريواله یا شړل. اوس دې کې مراد ته نه د الله د رحمت نه لريواله او د الله د رحمت نه شړل مراد دي. دا الله د طرف نه لعنت دار چې دوی با د خپل رحمت نه الله لري کی. یلعنهم الله الله په دوی لعنت وای د خپل رحمت نه لري کی. ويلعنهم اللاعنون لعنت وین کی په لعنت وای. نو دا لعنت وین کی څوک دی؟ نو مخکې آیات کې الله وضاحت کړی دی چې لعنت وین کی فرشتي دي. فرشتي په دې خلکو لعنت وای. عام خلق لعنت وای په دوی باندې او د دین علاوه نور مخلوقات لکه پیریان یا پزمکه اوسیدون کی سيزونه دویم په لعنت وای. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة من پیغمبر علیہ السلام سره یو جنازه کې شاملو. فقال ان الكافر يضرب بين عينيه پیغمبر علیہ السلام فرمایل کافر د دواړو سترګو په دې منځ کې والی شي. فيسمعه كل دابة غير الثقلين نو بیا د کافر دا چغه اوري هر یو جاندار بغیر د پیریانو د بنی آدمونه. فيلعنه كل دابة سمع صوته نو هر یو جاندار چې د دې مړی आवाज اوري لعنت په وي. په دې کافر مړی باندې لعنت وي. فذلك قول الله تعالى ويلعنهم اللاعنون. ودا دا الله قول چې ويلعنهم اللاعنون د دې دقه مطلب دی. په جن کې الله په لعنت وي، فرشتي په لعنت وي، پیریان په لعنت وي، د ځمکې مخلوق په لعنت وي. او چې کله قبر ته ورسیږي فرشتي د دې دواړو سترګو منځ کې وي دې داسې تیره چغې وي چې ټول مخلوق اوري. یو پیری بنی آدم نوري نور ټول اوري او بیا دا ټول اوریدونکو مخلوق په بیا لعنت وي. د فرشتو انسانانو پیریانو او د نور سيزونو د طرف نه د لعنت چره نو لعنت دار چې هغه د په حق کې د خدای پاک د رحمت نه د لري والی دعا کوي یا الله د خپل رحمت نه لري کې. فرشتي پیغمبران او نیکانو خلق ارواحونه هغه په ځکه لعنت وي چې د دې فرشتو د پیغمبرانو د نیکانو خلقو کوشش داوي چې د الله حکمونه بیان شي او د الله حکمونه خواري شي او داخلك دغه حضراتو د کوششونو ضایع کول غواړي. نو ځکه په پیغمبران او فرشته او نیکان خلق دا وی روحونه په لعنت وي. کافران فاسقان فاجران په دې خلکو لعنت وي ځکه چې دوی هغوی ته د حق معلومولو موقع ورنکړله. دا چا چې حق پټ کړی دی نو دوی د کافرانو فاسقانو فاجرانو ته د حق پیژنګلو موقع نه ده ورکړې. کافران فاجران فاسقان هم په لعنت وي. او د حق د پټولو په وجه چې قسم قسم مصیبتونه او بلاګانې د اسمان نه نازلېږي نو دا تمام حیوانات کانی بوټي دویم په لعنت وي. ځکه چې د دې د وجنه د مصیبتونه په عام مخلوق باندې راځي. مجاهد رحمت الله علیه فرمایي چې کله قات راشي باران بنشي نو زناور ګناګارو خلکو باندې لعنت وي او وایي چې د دوی په وجه دا سپیروالی په منګ راغی. کدا ګناګار خلک نه وي او دا نیکان وي نو الله به بارانونه کړو قاتونه به نه راتلل. خو د دې ګناګارو په وجه باندې قات راغی باران نه کېږي نو هغوی ورته خیرې کوي. د الله حکمونه پټول دا یو سخت عظیمه ګناه ده
او د دې عظیم ګناه سزا ذکر شو. اوس مقابله کې هغه عالم چې هغه د خدای حکمونه خلکو ته بیانوي، دا هغه په باره کې پیغمبر علیه السلام څه فرمایي چې کوم عالم د خلکو ته د الله حکمونه بیانوي، هغه لپاره پیغمبر علیه السلام فرمایي ان العالم یستغفر له كل شیء، بشک عالم چې دینو بخنه غواړي د لپاره هر یو شی، حتی الحیتان فی البحر، تر دې چې کبان په دریاب کې د عالم د لپاره دعاګانې غواړي، د مغفرت دعاګانې ولا غواړي. دا لعنت ویون کې چې لعنت وی نو څنګه وی؟ لعنت ویون کې یا خو په حقیقت سره لعنت وی، او یا دا مطلب دی چې د دوی حال داسې دی چې هغه د حق پټونکو او کفر کوونکو باندې د لعنت ویلو سبب دی. او په کومو سيزونو کې چې عقل نشتا نو د هغوی د لعنت ویلو معنا دا ده چې کدوی کې عقل وی نو لعنت به په ویلې وی. او یا دا مراد دی چې د قیامت پر ورځ باندې بدوی باندې لعنت ویلی شي، او دوی په خپل هم په یو بل باندې لعنت وی. کافران په خپلو کې په یو بل باندې قیامت پر ورځ لعنت وی. ابو العالیه رحمت الله علیه وی چې هذا یوم القیامت یوقف الکافر فیلعنه الله ثم يلعنهم الملائکه ثم يلعنه الناس. یعنی دا به د قیامت پر ورځ وي، کافر به ادرولی شي، اول به په الله لعنت وي، بیا به په فرشتي لعنت وي، بیا به په عام خلق لعنت وي، او په خپلو کې هم په یو بل لعنت وي. یلعن بعضهم بعضا، بعض به په بعض باندې لعنت وي. نو لعنت یو خطرناک شی دی. د لعنت د لفظ نه چې څومره موس کېږي نو ځان ته ساتئ، په چا لعنت مه وایئ. خو بعضې کارونه داسې دي چې په هغوی لعنت ویلی شوی دی، لکه سړی چې د ښځو لباس اغوندي نو په دې سړي لعنت حدیث کې راغلی دی. کما خزا چې د سړو لباس اغوندي نو په هغې لعنت ویلی شوی دی. نو سړی به د ښځو پیښې نه کوي او ښځې به د سړو پیښې نه کوي. که د یو بل پیښې یې شروع کړلې نو په احادیثو کې په لعنت راغلی دی. د ښځو کېړی به سړي نه پخپو کوي او د سړو پیزار به ښځې نه پخپو کوي. داسې په هر یو شي کې چې سړي د ښځو مشابه شي او ښځې د سړو مشابه شي، دا کار به څوک نه کوي. دروغ وینا نه ده، دروغجنو باندې لعنت راغلی دی. دا په سرمن کې ستن ټومبل او په هغې کې رانجه اچول او بیا هغې کې نښې جوړول، خالونه لګول، دا ګناه ده. بعضې زنانه په تندي باندې شین خال جوړ کی، یعنی هغه ستن پکې وټومبي او رانجه پکې واچوي. په ننګي باندې خال جوړ کی، په زنه باندې خال جوړ کی، په دوی لعنت ویلی شوی دی. بعضې سړي په لاس باندې، په مټ باندې، په شا باندې نوم لیکي، دغه ستن پکې ټومبي او خالونه جوړي، نوم لیکي، ګل پې جوړي یا بل زناور پې جوړي، نو دا خالونه لګول په دویم لعنت ویلی شوی دی. بعضې زنانه د دې غاښونو په منځ کې سوان وی او درس پکې پیدا کی، د غاښونو سوکې او اړخونه سوان کی، نریه کی، نو درزونه پکې پیدا کی، په دوی لعنت ویلی شوی دی.
او بعضی زنانا روزی نره کوي د دې روزو ویخته ګڼوي نو یو خوا بل خواته نه ویخته وباسي هغه سنره روزي ځان له جوړی کی دام یو قسم ډول له پدې خزو پیغمبر علیہ السلام لعنت ویلې دي. نو دا کار د لعنت اسبابو کې راځي، نو د دې کارونو نه ځان ساتل پکار دي. بعض زنانه دا شو کې چې د بل زنانه ویخته راوالی او خپل ویختو کې ګټ کی کم سه ځان له غټي غټي جوړی کی زلفې ډېری شي. نو کما زنانا چې د بل زنانه ویخته راوالی او بل ته لګی نو چې دا کمه وته لګی پاغیم لعنت او چې چاته اولګو پاغیم لعنت. نو په حدیثو کې په دې خلکو باندې د دې عمل په وجه باندې لعنت ویل شوی دی. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی چې الله په دې لعنت ویلې دی. یو زنانه وا هغه راغله او ویل کوم ځای کې په الله لعنت ویلې؟ ما خو د اول نه تر اخره ټول قران کتلې دی، په دې قران کې خو نشته چې په دې خلکو باندې لعنت دی. نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته دا خبر راغله چې فلانه زنانه داسې وی وی وتوایا چې لو قرأتیه لوجدتیه کچره تا قرآن لستلې وي تا به پکې بیا موندلې وي. هغه زنانه بیا وي د قرآن د اولې ګټې نه واله تر اخر ګټې پورې د منځ کې چې څونه قرآن ټول مې کتلې دي کوم ځای کې خدای لعنت ویلې دي. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته وی دې آیات ته وګور چې ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. کوم حکمونه چې پیغمبر علیہ السلام درک هغه واخله عمل په وکا او چې دا کوم نه منې کړې دا غي نه منې شه. نو په احادیثو کې پیغمبر علیہ السلام په دې خلکو لعنت ویلې دي لکه چې پیغمبر علیہ السلام ویل دا په الله لعنت ویلې دي. کوم حکمونه چې پیغمبر علیہ السلام درک چې دا کوا دا د الله حکمونه دي او کوم نه چې پیغمبر علیہ السلام منې کړې دا ته الله منې کړې چې پیغمبر علیہ السلام په لعنت وی دا په الله لعنت ویلې دي. په یو خاص بنده باندې لعنت ویل شي چې په فلانی کافر دی لعنت وی، په یو خاص کافر باندې علی لعنت ویل شي چې یقیني دلیل سره دا معلومه وي چې دی په کفر باندې مړ دی نو بیا په لعنت ویل شي. لکه فرعون باندې د لعنت وی نو د قرآن او د حدیث نه یقینا معلومه ده چې فرعون په کفر مړ دی ویل شي په فرعون د لعنت وی. په ابو جهل باندې ویل شي لعنت ځکه چې د قرآن او د حدیث نه معلومه ده چې ابو جهل د اسلام په مقابله کې د پیغمبر علیہ السلام په مقابله کې مردار مړ دی نو په ابو جهل لعنت ویل شي. په ابو لهب باندې ویل شي د قرآن نه معلومه چې ابو لهب په کفر مړ دی. نو دا کم انسان په حالت د کفر مړ کېدل یقین سره معلومي نو بیا په لعنت ویل شي او چې په حالت د کفر مړ کېدل یقین سره نه معلوم نو په داسې کافر لعنت نشي ویلي. موجوده کفار چې مړ شو نو تا ته پته لګی نه چې آخر وخت کې دله خدای ایمان ورکړی دی او کنه دی ورکړی دا خدای ته پته را. نو دا یو کافر نوم چې واله چې په فلانی کافر د لعنت وی دا نشي ویلي. عام حکم ویلی چې لعنت الله علی الکافرین په کافرانو د لعنت وی، لعنت الله علی الکاذبین په دروغجنو د لعنت وی. نو دا شی ویلی شي خو دا یو خاص بنده نوم نشي اغشتی. یو مسلمان که ډیر ګناهګار دی ته په لعنت نشي ویلی. مسلمان دی نشي ویلی لعنت. دا لعنت لفظ اکثر دا زنانا پا معمولی خبره غصه والی نو زناورو باندې لعنت وی، پا لوخو لرگو باندې لعنت وی، پا کور باندې لعنت وی.
نو کم بندا چې د خولې نه لفظ د لعنت اوویستو نو د لعنت دا لفظ اوته د خولې نه په دې ټول ازمکه وګرځېده ځان له مستحق کته لعنت لفظ ځان له مستحق وکته پزمکه څوک معلوم نه ک اسمان تو خطو ال تسوک معلوم نشو د لعنت مستحق چا چې ویلې داغه په مخ واپس رو غورځيږي چا چې په بل لعنت ویلي هغه لعنت راشي د په مخ را پروزي نو په هیڅ چا باندې هم لعنت موایا دا چا چې په حالت د کفر باندې مړ کېدل یقین سره ثابت وي پاغي لعنت ویل شي ان الذين يكتمون بشك اغا خلق یکتمونا چاوی پټی ما هغه حکمونه انزلنا چې موږ نازل کړی دي من البینات د واضح حکمونه والهدى او د هدایت د خبرونه من بعد ما بیناه للناس رستو د دین چې موږ بیان کړی دا خبره خلکو د پاره فل کتاب په کتاب کې او دوی پټی نو چې کم خلک یې پټی اولائک دغه پټون کې خلک چې دي یلعنهم الله الله پدوی باندې لعنت وی ويلعنهم اللاعنون او لعنت وينكبهم لعنت وی الا الذين تابوا مگر هغه خلک چې توبه وستلا چې چا توبه وستلا هغه د لعنت نه بچ دي الا الذين تابوا مگر هغه خلک چې توبه وستلا واصلحوا او د خپل عمل اصلاح وکړه وبينوا او بیان وک فاولئک اتوب علیهم پس دغه خلک چې دي زرجو د رحمت کوم پاوی باندې توبه قبلوما چا چې حق پټ کړی وي نو دې به توبه وباسي د خپل عمل اصلاح بو کی او بیان بو کی چې دا مسله حق نوا حق مسله داسې ده د خپل عمل اصلاح بم کوي خلق ته بیانم کوي او توبه بم واسي داسې نه چې د خلق مخ کې غلط بیان کړي دی پټه توبه وباسي هغه مسله خو خلق ته غلطه پاتې شولا نو خلق ته به چې دا مسله غلطه وه او خپل ځان بم په صحیح مسله باندې عامل کی توبه به وباسي لعنت نه بچ وانا التواب الرحیم او ذ توبه قبل انکه مهربان یما ان الذين كفروا بشك اغه خلق چې کفر کړي دي وماتوا او دوی مړشل وهم کفار په داسې حال کې چې دوی کافرو په حالت د کفر کې مړشو اولئک علیہم لعنت اللہ دغه خلق چې دینو په دوی باندې لعنت د الله دی والملائکۃ او د فرشتو لعنت دی په والناس اجمعین او د ټولو خلق په لعنت دی د الله لعنت دی په د فرشتو لعنت دی په د خلق په لعنت دی د ټولو چې چا حق پټک لعنت دی خالدین فیها ہمیشہ بیدوی پدے مدلول دا لعنت کے جہنم مدلول دا لعنت دے خالدین فیها ہمیشہ بیدوی پا مدلول دا لعنت کے لا يخفف عنهم العذاب سپک بنکریشی دوین عذاب ولا هم ينظرون او نه بدوی له مهلت ورکړي شي عذاب به یو شانتی وي مسلسل وي دا سنا چې کله عذاب کم او کله زیات او کله پکې چټي یو شان مسلسل عذاب وي لا يخفف عنهم العذاب سپک بنکړي شي د دوی نه عذاب ولا هم ينظرون او نه بدوی له مهلت ورکيږي وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ او معبود ستاسو یو معبود دے لا الہ الا ہو
نشته دی لائق د عبادت بغیر د دغه الله نه الرحمن الرحیم چې بے حد مهربان دی نهایت رحم والا دی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار بیشکا په پیدا کولو د اسمانونو او د ځمکې کې واختلاف الليل والنهار او په اختلاف د شپې او د ورځې کې والفلك التي تجري في البحر او په هغه کشتو کې تجری فی البحر چې جاری وي په دریاب کې بما ينفع الناس په هغه مالونو سره چې خلکو ته نفع ورکوي وما انزل الله من السماء من ماء او هغه چې الله نازلې د اسمان د طرف نه اوبو فاحیا به الارض بعد موتها پس جم دې کوي په دې اوبو باندې الله پاس مکه پس د مرګ د دینه وبث فيها من كل دابه او خوار کړي دی الله پاک فيها په دې مکه کې من كل دابه هر قسمه جاندار وتصريف الرياح او په اړول راړول د بادونو کې والسحاب المسخر او هغه اوریت چې تابع کړی شوی دا بین السماء والارض دزمکه او د اسمان په منځ کې لآیات لقوم یعقلون پدې کې نخ د قدرت د الله دی لقوم د هغه قوم د پاره یعقلون چې د عقل نه کار اخلي و الہکم الہ واحد معبود ستاسو یو معبود دی وی دے کافرو د مکه تعجب کو وی دے تمام مخلوق د پاره یو معبود یو خدای دا واجب خبره ده تمام مخلوق یو خدای دا نکیږي دې د پاره څه دلیل دی د مکه مکرمه د یوې مکه مکرمه تنظیم د پاره خو 300 خدایان دي هغه یې سر ته نشي رسول استا خدای د ټولي دنیا تنظیم کوي دا موږ نه منو نو الله پاک آیات نازل کړ ان فی خلق السماوات والارض بیشک په پیدائش د اسمانونو او د ځمکې کې لآیات لقوم یعقلون هغه خلقو د پاره چې د عقل نه کار اخلي نو دې کې د الله د قدرت نشانات دي د اسمانونو تو ګورا نو دې کې د الله د یووالي چې الله شتا او یو دی او د قدرتونو مالک دی دا دومره لوی اسمان دا چا پیدا کړی دی وای کده کافرونه تپوسو شي ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض کده کافرونه ته تپوسو کی چې اسمانونو او زمکه چا پیدا کړی دی لا یقولن الله خامخابه د تدوی چې الله پیدا کړی دی چې منی چې الله پیدا کړی دا دون لوی اسمان پیدا کړ نور تصغواری اسمان پیدا کړی دی ستاره پیدایش نمخ کې او تب مرش بیا به اسمان وی او تا چې تلیدلی نه دي چې پلسترې غوستې دي رنگ روغنې غوستې دي چې تا اسمان سورې شو بیا پیوندونه غوستې دي ستاره پیدایش نه مخکې اسمان او ستاره مرګ نه وروسته اسمان شته دا دومره لوی ویړه ځمکه پیدا کړې ده نو دا چا پیدا کړی دي نو دې کې دا الله قدرتونه دي لآیات لقوم یعقلون والفلك التي تجري في البحر پدې اوبو کې چې کم سیز ورواچې نو ډوبېږي پکې نو دا بحری جهاز دا کشته دا پدې اوبو کې ورواچې دا پکې نه ډوبېږي هر څومره وزن چې پکې ورواچو نه ډوبېږي ته پدې کشته کې کېنه او د لری پورې سفر پدې کې کېده یو ملک نه بل ملک ته پکې زی مالونه پکې وړي پدې کې د خلکو نفع بما ينفع الناس دا او بتا لپاره چا تابع کړی دي دا د الله په حکم باندې تابع دي دا الله دا قدرت کافی نه دی د اسمان کې په کم ځای کې ډیګه جوړه چې هغه کې وبدو دومره وبو چې دا ټول وطن په یوزل سیراب شي
برا خو لوخ ښکاري نه دا پسه کې دا اوبه دغلته پرتې دي اسمان برا طرف ته وایي نو د دې ځمکې او د اسمان په منځ کې دا اوریځ ده دې کې دا بېشمېره مقدار کې اوبه پرتې دي اسمان کې خو نه دي اوریځ لاندې را ته په جس کې بره وخېجه بره پتا نور لګي شین اسمان وینې لاندې اوریځ ده او په شړق شیبو باران دې نه راځي نو دا اوریځ څه شی دی دا څه د اوسپنې لوښی دی څه د پلاستیک لوښی دی د لرګي نه جوړ دی څه شی دی که ته دې اوریځ کې وګرځې راوګرځې لخته مخته پکې ووه نو داسې څه کلک څیز خو نه دی په دې اوریځ کې دا جس کته پورته ځي راځي داسې څه ټوس شی خو نه دی چې دی کې سورې پکې نه کي دا اوبه پکې څنګه ټینګې دي دا پکې الله را ټینګې کړي دي او غټ مقدار کې اوبه دي ټولې ځمکې ته راکوشي باران وشي چې الله نه غواړي دغه ډکه په ډکه اوریځ بله لخته بولي نو پتا ورېږي نه وما انزل الله من السماء من ماء الله اوبه نازلې کړي د اسمان د طرف نه بیا دا اوبه د ځمکې ته رالې دا قسم قسم شینکۍ پې زرغونې شوې دا ځمکه اوچه کړسه وه لکه چې مړه وه په دې اوبو باندې الله تر و تازه کړله شنه شنه بوټي پکې را پیدا شو بیا په دې ځمکه کې دا قسم قسم حیوانات پیدا کیږي دا پکې چا پیدا کړي دا په خپله نه پیدا کیږي د هواګانو ته وګوره کله یو طرف نه هوا کله بل طرف نه هوا دا درله چا کړي دي دا الله اوریځ د ځمکې او د اسمان په منځ کې چا تابع کړې ده نه اسمان ته وختو نه په دې ځمکه را پرېوته د ځمکې اسمان په منځ کې اوړي روړي نو د هر یو شي ته وګوره دی کې د الله د قدرت نشانات دي وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وفي كل شيء له آية فهر یو شي کې د الله د قدرت نشانات دي تدل على أنه واحد دلالت په دې خبره کوي چې الله یو دی وی برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورقی دفترست معرفت کردگار برگ درختان سبز دونو داشنیشنے پانی در نظر ہوشیار د اوخیار بند په نظر کې هر ورقی دفترست هر یو پاڼه چې د یو لوی دفتر دی معرفت کردگار د الله د پیژنګلو د پاره د توت پانی دی د ریخمو چنجی راغی وی خوړ ریخم ته پیدا شو او چیلې او خوړلې د توت پانی نو دا غي نه پچې پیدا شوې یو پاڼه د یو خو ریخم پیدا کیږي او بل خو ته پچې پیدا شولې یو ځمکه دا یو اوبدي یو نور یو هوا غنې په کرلې وېخ کې د وته مرچکیم کرلې دي غنې خوګ دی او مرچکی تاریخ دی نا فرق پکې چار اوس دا الله ان فی خلق السماوات والارض بیشک په پیدائش د اسمانونو د ځمکې کې واختلاف الليل والنهار او په اختلاف د شپې او د ورځې کې کله شپه لوی شي کله ورځ لوی شي والفلک التي تجري في البحر او په هغه کشتو کې چې جاری دی روان دي په دریاب کې به ما په هغه مالونو سره ينفع الناس خلقتا فیدے ورکی وما انزل الله من السماء او اغس چې الله نازل کړی دی من السماء د اسمان د طرف نه من ماء ابو فاحيا به الارض جم دې کړی د پدې ابو باندې ځمکه بعد موتها رستو د مرګ د دې ځمکې نه وبث فيها من كل دابه خوار کړی دی الله په دې ځمکه کې من کل دابه هر قسم جاندار وتشریف الرياح او په اړولو راړولو بدلولو را بدلولو د هواګانو کې والسحاب المسخر بين السماء والارض او هغه اوریاس چې په تابع کړی شوی دا د اسمان او ځمکې په منځ کې له آیات دیکھیں نخد قدرت دا اللہ دی لقوم اغی قوم دا پارا یعقلون چی دا عقل نکار اخلی
सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ्फार बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।